ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. رب العالمین په دې آیت کریمه په دې اخیری او ټکی کې کونوا مع الصادقین د مسلمانانو خصوصا د نوجوان طبقه د اصلاح یو نسخه خي کہ د نوجوان طبقه او کشر کل بالخصوص او د عام مسلمانانو بالعموم اصلاح په څه طریقه کېږي، دی به د ګناه نه په څه طریقه بچ کېږي، دی به الله والا او د الله د رسول تابعدار څنګه جوړېږي. نو الله د هغې متعلق فرمایي کونوا مع الصادقین. لومبۍ خو تقوا ده، اتقوا الله. تقوا خو یو ډېر لوی مفهوم لري، د الله نه ویریږئ په دې خپل زړه کې. وکونوا مع الصادقین، خپل ماحول د نیکانو سره برابر کې. د اصلاح بهترینه طریقه ماحول جوړول دی. که یو انسان په ښه ماحول کې پاتې شو، ښه برادرۍ کې، په ښه دوستانه ماحول کې، دی په خپله ټیک کېږي. او که یو انسان په خراب برادرۍ کې وي، په خراب ماحول کې وي، ګندو خلکو سره تعلقات دي، نو د ده باندې د محنت ضرورت نشته، په خپله خرابېږي. دا قانون دی. بس ماحول اثر لري. مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه ډېر لوی عالم تیر شوی دی زموږ د دارالعلوم دیوبند په دې اکابر علماو کې. ډېر لوی عالم، ډېر جید او ډېر محقق عالم، او د نقلی علوم سره سره د عقلی علوم د ډېر لوی مهارت حاصل دی. بخاری شریف باندې ردی او تقریر چالي چاپ کړی دی، لیکلی دی لامع الدراري ورته وایي. دا ما په خیال عام طالبان خو څه کوي چې ډېر مولیان به هم پرې نه پوهېږي. د جوړې نکتې یې لیکلې دي. یا کوكب الدوري په یو حاشیه د لیکل شوې ده، بل چا لیکلې ده په ترمذي شریف. نو خدای پاک ځل یو ډېر عمیق او جوړ علم ورکړی و. نو یو ځل تللی و تانبون ته د مولانا حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه د هغه یو واده له اصل کې تللی و. چې واده له تللی و، بیا هلکې سوچ کړی چې راشه حاجي صاحب، حاجي امداد الله صاحب دا ډېر لوی بزرګ و، د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه د هغه پیر و. او دا علوم دیوبند چې دا څومره اکابر دي، دا تقریبا ټول د هغه مریدان دي. نو دې لاړ چې راشه د حاجي صاحب د علاقې ته راغلی، مو واده له د هغه سره ملاقات به مو کوم. د حاجي صاحب ملاقات یې وکړه. حاجي صاحب ورته وایي چې ما سره شپه وکړه. وایي ښه. شپې ته پاتې شو. حاجی امداد الله صاحب خو ډېر لوی بزرګ و، ولی الله د زمانې و. هغه چې ده ته وکتل نو هغه ته پته ولګېده چې دا سړی خو ډېر هوښیار دی، ډېر قابل انسان دی، ده نه خو ډېر کار اخیستلی کېږي. ورته ویې تا بیعت کړی چا سره وکړه؟ مولانا رشید احمد صاحب ورته وایي چې نه ما خو بیعت نه دی کړی. وایي ما نه بیعت وکړه، پخپله یې ورته وایي. وایي تا کې زه ډېر ښه آثار وینم او د تندي کې د داسې نښې وینم، نو څه ما نه بیعت وکړه؟ مولانا رشید احمد صاحب خو د هغه زمانې نوجوان عالم و، فلسفه او منطق او دا کتابونه به یې ښول. هغه وایي بیعت به درسره وکړم، خو دا
مراقبه او دا ذکرونه او دا قصې پسې نشم کولای زما درس دی طالبانو له کتاب کتل دی او بیا درس دی نو که دا راته وایي چې یاره بیا به ذکرونه کوي او دا ذکر به یو دا ذکر به یو دا به او تسبیح به ټولو اړوم او دا شغل به کې او دا به کې ګورې دې قصو کې دی نه او که هسې د برکت دپاره وی چې بیعت را سره او که در سره کوم خو ګورې بوج به را باندې نه چې مصروف کې به مې نه په دا ذکرونو اذکارو کې بس او واقعي درس ډېر لوی اثر لري درس و تدریس دا فرض دی دا ډېره لویه مرتبه ده درس نه به مې نه پاتې کې حاجي صاحب هوښیار وایي بس اس بوج هم در باندې نه اچوم سره بیعت وکړه بیعت یې ورسره وکړه حاجي صاحب خپلو مریدانو ته وایي چې د مولانا رشید احمد صاحب کټ ما سره کوټه کې یو ځای سم کې یو ځای به سملو دی ورسره یو ځای سم لاست چې سم لاست حاجي صاحب رحمت الله علیه خو نیمه شپه کې اخره حصه کې پاسې تهجد ولا او داسې وکړه ودرېد مولانا رشید احمد صاحب لکه سوچ کوي چې خدای کو دقه سې زو دیم او علم راوړم خوب هم نه راځي امر باندې پیښ شو نو لږه بده ده زه راشه بس وبکو یو څو رکعاته تهجد به وکړو پاسېدو نازله نه پاسېدو تهجد یې وکړل ما چې جماعت ته راووت ویې کتل جماعت کې عالمان دي طالبان دي ټول په تهجد ولاړ دي او ذکر و اذکار کې مصروف دي ذکر و اذکار کې مصروف دي نو زه وی چې راشه بس هسې څه اوسو د کېږي تهجد یې وکړل تم څه ذکر اذکار څه خو ووایه که نه سار شو چې څنګه سار شو دې ماحول ولا لږ خوند ورکړه حاجي صاحب ورته وایي که ډېر ضرورت ترې نو یو شپه دوه نوره مثال شه وایي صاحب مثال به شه زما صاحب نه مدرسې چوټي ده 2 ورځې نور هم تېرې کړې چې 2 ورځې تېرې کړې نو حاجي صاحب سره کېناسته وایي صاحب ما ته څه ذکر و اذکار وڅه وښایه ماحول پې سر وکړه وایي نه نه تا ته خو ما ویلو چې په تا بوج نه اچو ته د خپلې وعدې پابند دی بس صرف دا بیعت هم ستا لپاره پاره کافي دی بس خپل درس و تدریس کا هغه اهم شی دی بوج در باندې نه اچوم وایي نه صاحب بوج را واچوه بوج را واچوه نو د یوې شپې نه 3 شپې شوې او د 3 شپو نه 40 ورځې غونډه چلې د حاجي صاحب سره په خانقاه کې تېره کړه او 40 ورځې پس چې ته نو حاجي صاحب له خپلو ټولو څومره چې د هغه طریقې وې اذکار د هغې خلیفه که خلافت یې وله ورکړه نو قاري صاحب لیکي قاري طیب صاحب وایي مخکې چې راغی نو وایي د شپې عبادت هم نه کو نفل هم نه کول نو چې په لومبۍ شپه پاڅېده نو عادت یې جوړ شو نو چې 3 ورځې تېرې کړې نو عبادت ته متوجه شو هغه عادت یې په عبادت بدل شو نو چې 40 شپې تېرې کړې نو عبادت یې په خلافت بدل شو دا حاجي صاحب خلیفه شو یو ټکي ورته هغه ونه وی چې دې ذکر کې دومره سوا او دې درود شریف کې دومره سوا او دې ذکر کې دومره سوا هغه ماحول یو کت ماحول سره بدل شو قاری صاحب لیکلي قاری طیب صاحب وی چې د کلم یا گنگوهی رشید احمد گنگوهی صاحب د علم سره سره د تصوف یو لوی امام هم ته جوړ شو نو وی زه یو ځل د هغه جومات ته لاړم گنگوه ته وی زه د 8 کالو ما وی مجلس کې به لګیو په جومات کې خانقاه کې به ذکر و اذکار کېدل خلیفګان به صاحب طالبان به عالمان به هغوی به لا اله الا الله ذکر و اذکار کو نو په گنگوه کې دوبیان ډېر زیات وو هغوی به د خلکو دا جامې وینځلې نو اوس خو په مشرینو کې د هغه زمانه کې خو به دا جامې په هغه صوبالو ډبولې او یا د دوبیانو مونږ به خپله لیدل د دوبیانو د پېښور کې به د دوبیانو جامې وینځلې نو دا یو طرف پې نیولې اوچتولې به او کاڼې د به یې رابرولې اوچتولې به لکه څنګه چې سړی وږي ټکوي داسې به یې کاڼې رابرولې نو قاري طیب صاحب وایي هغه دوبیانو باندې د مولانا رشید احمد گنگوهي رحمت الله علیه د ماحول دومره اثر شوی چې هغې به هغه کپړه اوچته کړه او هغه کاڼې له به یې رابروله نو د کپړې درست سره به یې وي الا الله الا الله الا الله کپړه به اوچته کړه چې رابروله به وي الا الله هغې سره به الا الله وي دا د مولانا رشید احمد گنگوهي رحمت الله علیه د هغه خانقه او د ذکر و اذکار اثر د مارونو بنیادی سیز که د یو خپل کشر اصلاح کول غواړئ چې زما زوی دی ډېر خلک راشي یاره جي زوی مې په غلط طرف روان دی لوفرانو سره کېدې پاسي او پیسې الوځئ او بېځایه ما سره ما ته سپک ګوري پلار ته سپک ګوري مور ته سپک ګوري او څه وظیفه وښایه او څه درود او څه الفاظ راته وښایه او څه تعویض او څه دم راته وښایه د دې لپاره نه د تعویض ضرورت شته
دې لپاره نه دم ضرورت شته. دې لپاره بهترین علاج دا دی چې د خپل دوی ماحول ټیک کا. دې د غلطو خلق او د غلط مجلس نه منې کا او په نیک مجلس کې کېناو، بس ماحول ټیک په خپل اثر کوي. قسم دې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا څومره صحابه کرام الله تعالی په صحبت د نبی علیہ السلام کې داخل کړل او دا مسلمانان شو او دې دا څومره دین زده کړی دی. د پیغمبر علیہ السلام د ماحول ناست زده کړی، ناست یې کړی د نبی علیہ السلام ته هغه ته کتلې چې دې څه کوي او ما عمل اختیار کړی دی. تاسو احادیثو کې ګورئ نو د نبی علیہ السلام اقوال چې نبی هم دا فرمایل دا کم دي، افعال زیات دي. او صحابه وایي نبی علیہ السلام به دا چل کاو، رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم يفعل كذا، ما وتو قتل دا کار کول ما مغه کار شروع. نبی علیہ السلام ویلي چې دا عمل کول ما دا عمل شروع. نبی علیہ السلام ویلي چې دا کار نه کوم ما دا غي نه ځان وسات. او زمونږ د تابعین ډېر روایت په دقه فعلی روایت یا تقریری چې ما صحابه ولیدل هغه دا کارونه کول نو موږ مرسره کار شروع. ما حول یوجب ما اثر لري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړه، د مکې د فتح بیا نبی علیہ السلام لا حنین ته، طائف او حنین دغه جهادونه شو. د حنین نه چې کله واپس راته نو د مکې مکرمه په ګوان کې یو ځای کې نبی علیہ السلام دمه وکړه. هغه به د اسونو او د اوښانو سورلی وي، یو شال مزل به ګرانو دمه وکړه. د مانځه وخت پرې راغی، یو صحابي ته بلال رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام یې بانګ ووایه چې موږ دلته مونځ کو خیمې خښې کړې وې، هغه بانګ وې. د دې کلي ماشومانو، دا کلي لا مسلمان شوی نه دی، د دې کلي ماشومان دی واړه، هغې چې دا بانګ واورېده هغې ته یو ناشنا شیخ ښکاره شو چې دا کاکا څه کوي چې دا چغې وایي. په لومبي ځل یې بانګ واورېد، غوږونو کې ګوتې منډلې دي، کله یو خوا ګورې کله بل خوا. دا بابا څه کوي دا کاکا چې دا چغې وباسي. نو ماشومانو یې پیښې شروع کړې، واړه خو دا څه پیښې کوي. حضور پاک ورته خیال شو چې دا ماشومان خو زما د مؤذن بانګي پیښې کوي. صحابو ته ورمنډه کې دا ماشومان راونیسئ، خوش طبیعي ورسره کول. چې صحابو منډې کړې ټول واړه ته وتښتېدل. یو ماشوم ابو محذوره هغه پکې راونیوه، چې راوینې نبی علیہ السلام دی راوسته چې پیغمبر علیہ السلام سره ودرېد. دا ابو محذوره وایي وی د اسلام نه مې نفرت و، دا ما خپل دین خوښو او ما دې بانک پورې مونږ ټوکې کولې چې دا څنګه دوی چغې وایي. وی چې نبی علیہ السلام ته مخامخ ودرېدم، ګیر چاپېره صحابه ته تودي وی ما ته وایه بچې دا پیښې چې دې څنګه کولې شا به بیا ووایه. د دې صحابو د زمانې د خلکو حافظې ډېرې مضبوطې وي. یو شی چې به یو ځل واورېد اب ورته بیا یاد و یېرېده به ترې نه، شا به وایه وی ما وی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. وی په سینې راله لاس کېښود چې ورپسې وایه وی مې چې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. وی راته چې بچی دا بیا وایه، دا اشهدو والا الفاظ شهادتین دا یو ځل بیا وایه او په اوچت آواز یې وایه. وی یاره دم نو، وی په اوچت آواز مې ووایه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. وی به چې زمخ کې وایا وی ما حي على الصلاه وحي على الفلاح الله اکبر او بان خلاص کو. وی قسم دې چې ما دا د نبی علیہ السلام مبارک د لاس په دې سیله د پاسه ایمان کې خو او دا اشهدو را باندې دوباره وی اسلام می پاړه کې ورننه و. چې صحابو دې ما حال ته مې وکړه څوک منځ کې لګیا دي چې الله تعالی سوچت کړی دی نماز وخت او صفونو کې ودرېدل او خشتخ کول شکلونه دي او یو بل سلامینه دا یو بل سره یو ځای ناستي. وی چې دې ما حول ته مې وکتل وی مې چې د الله رسول ماته اسلام او خایزم ستا په دین کې داخلېږم، خدای مسلمان. نو حضور پاک ولا بیا یو لوی نام ورکړ، وی عزت مې د مکې مکرمه مؤذن مقرر کړ. ځکه مکه مکرمه له دې نه مخکې فتح شوې وه
او لومبه بانک د فتح نه پس پکې حضرت بلال صاحب ویلو ویزا ته مې د مکې مؤذن کړې خو چې دا کم بانک په وجه ته مسلمان شوې نو ته په مکه کې هم دقسې بانک وې زمونږ د عالمانو طالبانو ته د ترجیع اذان وې ته به دا زمونږ والا بانک نه وي هم دقسې وایه دا اشهد ان لا اله الا الله دا څلور الکلمې دا لاول رو وایه او بیا په زوره وایه نو چې دا څومره کافر تاسو وینئ چې دا د اسلام په دایره کې داخل شوي دي دا ټول د نبی علیہ السلام د هغې ماحول نه متاثر شوي دي بعضې د جاسوسۍ په بنیاد راغلي دي یو کافر راغی او د نبی علیہ السلام خلاف دومره سخت و چې وی توره مې خصوصي سپیشل دې دپاره جوړه کړه چې نبی علیہ السلام باندې پرې غزار کړو سپیشل توره او هغې له مې د زهر اوبه ورکړئ چې که چېرته د مرګ نه بچ شو او زخمی شو نو چې هم بچ پاتې نه شي او بیا مې دومره خواري ورسره وکړه چې هغه مې د شا دلته کې شاته لاندې د کمیس کې مولځی جوړ کړه او شاته مې هغه ومنډله چې زما لاس کې چاته پته ونه لګي چې د سره توره شته وکړه ورسره نشته او صادر مې ځان نه تاو کړو او چې رالم څنګه نبي علیہ السلام را باندې پوه شو دلته راشو او مخامخ کېناستم او څنګه حضور پاک ته مې وکتل او د صحابو ماحول ته مې وکتل بس وی پاک قټک مې نبی علیہ السلام ته وی چې صاحب کلمه راته ښایه وی توره خو دې هم شاته منډلې ده توره خو دې هم شاته منډلې ده رانږدې شه وی ورنږدې شم کلمه شهادت مې وی خدای مسلمان لوی فهرست د صحابه کرامو زه برته یو څه شمېرم لوی فهرست د صحابه کرامو چې دا د نبی علیہ السلام په صحبت کې داخل شو او د حضور پاک او د صحابه ماحول ته وکتل خدای پاک د هغې نه کوم اسټای جوړه کړي نن د هغې مثال نشي پیش کولی د حضور پاک ډېرې معجزې دي ګوته مبارک ونه وبېدې دا یو معجزه ده یو ځای کې ضرورت د اوبو راغې اوبه نه وې نبي علیہ السلام مبارک صحابو ته ویې لږې شانتې اوبه پیدا کړي هغې کاسه کې لږې اوبه پیدا کړې هغې پکې د خپلې ګوتې مبارکې کېښودلې اوبه په خوټ کېدو شوې او چې څومره صحابو هغې هم څکلې څاروی هم وڅکلې مشکونه هم ترې ډک کړل معجزه شوه یو ځای کې د اودسماتي ضرورت راغی د پنۍ سے انتظام نو میدان و کلا ادرې دقسې او مخامخ یو صحابي وی مخامخ یو اونه وګوره لرې او بل طرف ته یو اونه وه یوې ته یې اشاره وکړه بلې ته یې اشاره وکړه یو اونم په ځمکه سیریکۍ شلی او نبی علیہ السلام لراله او بل هم ځمکه شلی او حضور پاک لراله او د دواړو اونو څانګې ټیټې شوې ځمکې ته جوختې شوې او پیغمبر علیہ السلام ته پرده جوړه کړه او داسې مات کړ چې او داسې مات کړ یوې ته یې اشاره وکړه بلې ته یو خپل ځای له لاړه او بله خپلې ځای نه جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي الیه على ساق بلا قدم بلا معجزه ده د خوراک معجزې دي حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے ډوډۍ وکړه لکه شان ډوډۍ او په هغې باندې بلا 1500 صحابه راغلل په خدای پاک ماړه کړل ډېرې معجزې دي د حضور پاک یوه نه ده یو صحابي وي نبی علیہ السلام نے ډوډۍ وکړه یو چیرې مې ولا حلال کړه وی چې هغه وخت یې وخوړله اډوکې په ځمکه وغورځول وی دا اډوکې راغونډ کړه وی هغه اډوکې مې ولا راغونډ کړل مخې ته مې ولا کېښودل وی په هغې لاس مبارک کېښود واپس ته چیرې جوړ شو او دا نه چې ګڼي بس بیا مړ شو د ډېر عمر منکر بیا یو بل صحابي وی نبی علیہ السلام یو تولیه را کړ یو رومال هغې په مخ مبارک وچ کړی وی مال یې را کړ وی قسم دی چې خیرن به شو تنور کې به مې واچم نو پاک به شو ما په اوبو چته نه دي لیدلې تنور کې به مې واچو او بار به مې راوست پاک به شو دا د حضور پاک معجزې دي نو کانو د نبی علیہ السلام په لاس کې تسبیحات ویلې نو صحابي وی نبی علیہ السلام سره لاس کې کانو وی سبحان الله سبحان الله سبحان الله بیا حضرت ابوبکر له ورکړل دا هغه لاس کې م لګیا دی وی سبحان الله سبحان الله سبحان الله